السلام علیکم ستړي مسئ نن دوشنبه د 1403 هجري شمسي کال د دلوي د میاشتې 22 نیټه چې د 2015 کال د فبروري میاشتې له 10 نیټې سره سمون خوري د سکون رادیو او خپل رسنۍ څخه مو د نیوزیلند مهم خبرونو ته زه کرم خان سمسور هرکلی کوم. په افغانستان کې د پنبې تولید د سلنه زیات شوی دی چې هلمند ولایت دغه تولیدونکو ولایتونو په سر کې دی. د احصایې او معلومات ملي ادارې اعلان کړی چې سږ کال د پنبې لومړی سروې په 15 ولایتونو کې ترسره شوې ده. د دغه راپور پر بنسټ د افغانستان په کچه د پنبې تولید د 1.50 میټریک ټن ته رسیدلی دی چې د تیر کال په پرتله 10 سلنه زیاتوالی شوی. د خبرو شوو شمیرو له مخې هلمند له 80,000 میټریک ټنو زیات، بلخ له 40,000 زیات میټریک ټنو، کندهار له 11,000 زیات میټریک ټنو، جوزجان نږدې 11,000 میټریک ټنو او ننګرهار له 5,000 زیات میټریک ټنو سره د پنبې د زیات تولیدونکو ولایتونو په قطار کې دي. د کابل په بازارونو کې د ډالرو بیه $1 په 3.04 افغانۍ دی. د افغانستان بانک په خبرپاڼه کې ویلي نن دوشنبه د 22 یو امریکایي ډالر په 3 افغانۍ او 1.40 پیسو تبادله کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو ورځو کې د ډالرو د بیې لوړوالی د هیوادوالو اندېښنې راپارولې وې. غزني کې 2 کسانو ته په عام محضر کې تعزیري سزاګانې ورکول شوې. سترې محکمې ویلي دي د غزني په جاغوري ولسوالۍ کې 2 کسانو ته چې د زنا په جرم تورن وو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې ورکول شوې. ابتدایي محکمې دغه مجرمین پر 3 کاله او 6 میاشتې تنفیذ بند محکوم کړي وو او 9 تورو باندې ووسول چې دا یې سزا وه. بهرنی چارو وزارت د اسرائیل له لوري له غزې تړانګې د فلسطینیانو د ایستلو پریکړه غندلې. بهرنی چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي د فلسطین د خپلواک دولت له جوړېدو انکار او پر دې ټینګار چې فلسطینیان دي له غزې وایستل سي په کلکو ټکو غندي او دا له منل شوو حقیقتونو ښکاره سرغړونه ده. خبرپاڼې زیاته کړې ده چې د نتنیاهو دا ډول څرګندونې د نړۍ منل شوو نورمونو تسبیقوي او د فلسطینیانو له مشروع حق ښکاره سرغړونه ده. بهرنی چارو وزارت ټینګار کړی چې تر هغه به سیمه امن او وی چې اسرائیل د فلسطیني خاورې اشغال ته دوام ورکړي. او د ایران دفاع وزیر وایي په هغو شرایطو کې چې بندیز او ګواښ موجود وي موږ خبرې نه کوو. د ایران د دفاع وزیر عزیز نصیرزاده ویلي ایران به له امریکا سره په داسې شرایطو کې چې بندیزونه او ګواښونه وي خبرې ونه کړي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې هغه ټینګار کړی دی چې موږ د انقلاب له رهبرۍ سره همغږي یو چې امریکا به د باور وړ نه ده. تیرو تجربو هم دا ثابته کړې ده. هغه د دې په دوام پوښتنه کړې ده آیا امریکا تر اوسه خپلو پخوانیو حقوقو ته وفاداره ده که نه. دا و د سکون رادیو د خپل رسنۍ څخه د نیوزیلند مهم خبرونه. تر بیا د الله په امان.